جی د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو قدرمندو لیدونکو او خوږو اوریدونکو ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یم څنګه چې تاسو ته پته ده چې وخت په وخت مونږه تاسو د لوبو میدانونو ته د ادب میدانونو ته د شعر او ادب میدانونو ته د موسیقۍ میدانونو ته او د ژوند بیلابیلو مرحلو کې د ژوند بیلابیلو میدانونو ته تاسو مونږ راولئ. نن مو راوستی د کراټې یا د جمناسټک میدان ته کم چې د U23 یا د 23م چیمپئنشپ لوبه ده. تاسو به ګورئ دلته کې بلا ځوانان ناغلي دي، ماشومان ناغلي دي، د دوی استادان ناغلي دي. د جهانګیري د نوخار او د ځوابای د ضلع په منځ کې د جهانګیري د سیند د پل د لاندې دغه لوبه کیږي. تاسو به وګورئ دلته کې دغه ځوانان د دغه ماشومانو جمناسټک د دوی دغه طریقې په ورونو کې دوی ټوپونه وهي، دوی په خپلو بدنونو باندې غټې غټې ګټې خښتې او ماربل ماتوي. نور د دوی دغه طریقې به تاسو ګورئ. نو موږ سره اوسئ، تاسو ته ښایو چې دغه ځوانان دغه ماشومان د دوی استادان په دوی باندې څومره خوارۍ کړي دي او د دوی څومره دغه جمناسټک سره مینه ده. د دوی خبرې به هم تاسو سره شریکو. نو موږ سره اوسئ.